یو خبره بله په دې خلکو کې مشهوره ده. ما نه 2 کسانو پوښتنه وکړه چې دا خلک مونځو کې دا د جاینماز کونج راغونډوي، د جاینماز کونج لږ راټول کړي، دا ولې راټولوي او د دې راټولول ضرور دي ضرور نه دي؟ خلک وایي شیطان مونځ ورباندې کوي، او دا مسله وایي څنګه ده. یو ګوره د شیطان د منځه خبره ده چې شیطان مونځ ورباندې کوي که نه کوي، دا غلطه خبره ده. شیطان ګمراه، شیطان کافر. هغه له یوې سجدې نه انکار وکړ، شیطان ترې جوړ سو. له یوې سجدې نه انکار وکړ چې آدم علیه السلام ته یې د تعظیم سجده ونه کړه. هغه وخت کې لا سجده ونه کړه او ذلیل سو، شرمنده سو. نو شیطان چېرته مونځ کوي؟ شیطان بیخي مونځ نه کوي. نو د علت یې دغه نه ده چې خلک یې راغونډوي چې تو درېږه شیطان مونځ به ونه کړي. شیطان مونځ نه کوي، او نه داسې که څوک ووایي چې شیطان یې بېلمازه نه کړي، شیطان یې نجس نه کړي، هم شیطان یې نسي نجس کوی. دغه خبره هم بیا غلطه ده. که څوک ووایي چې شیطان یې نجس نه کړي، نو شیطان یې که نجس کوي د کونج په راټولېدو باندې بیا نه پاتې کېږي. بس دا د خلکو یو عادت جوړ سوی، همدغه علت بولي چې بس دې د وجې کوو. نه یې وجه صحیح ده او نه د علت صحیح ده، نه داسې دې کې شریعت څه حکم سته. هېڅ که بیخي څوک کونج راغونډ نه کړي پروا نه کوي. بل دا چې په جاینماز باندې کېناستل، چې سړی دغسې په جاینماز کښېني لکه د توشکې په جای استعمال کړي، توشکه نه یې جاینماز هوار کړي، نو کولی شي چې ورباندې کښېني، پروا نه کوي، مشکل نشته. مهمه دا ده چې جاینماز د ماشومانو له لاسه وساتل سي، د متیازو نه، له ګندګي نه، له نجاست نه، له خرابېدو نه، ځکه دا د عبادت لپاره خاص سوی ده. نو مونځ په پاک شي باندې مهم ده چې سړي اطمینان وي، یقین وي چې دا شی پاک ده. داسې شي باندې مونځ ضروري ده. نو د دې ساتلو، د دې حفاظت ضروري ده، د منځه لپاره راواخیستل سي. نور که څوک دغسې ورباندې کښېني، ورباندې ویده کېږي، ویده کېدلی سي، کېناستلی سي، مشکل نشته. بله خبر دا ده بعضې مسافر وروڼه ملګري چې چېرته په خپل کالي وتو کوي، په جاینماز یې وتو کوي، جاینماز باندې وتو کولی سي، کالي پروا نه کوي. کالي پاک دي، جاینماز پاک ده. او ما درته ویلي چې جاینماز له بېلمازه کېدو نه ساتل پکار دي چې بېلمازه نه سي، نجس نه سي. هغه نه ساتل پکار دي ځکه خلک تعظیم کوي، د مانځه لپاره خاص سوی ده چې خلک ورباندې مونځ کوي. نور که څوک ورباندې کالي وتو کړي، وتو کولی سي، پروا یې نشته.